شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ویډیا پریس کلب د ملګري ډېر مشکور یم. چار وخت د وزیرستان اوز اوچت کړی دی لکه میشتي افسوس مقام دی. په داسې بدقسمتي خوره کوي چې میږ خفه کېږي شرمېږي چې د لر بر خلکو موکسي چې دا ته احتجاج درنې خوند ورکوي. حالانکه میږ نه څوک خبر نه چې دا څومره مشکل وخت کې وخت تېروي. د رمضان نه اونڅه دا اسپتال شیخ فاطمه اسپتال چې دا خلک لګیا دی، دا سیاسي ملګري لګیا دي، دا د میږ ډاکټرونه تقریبا 66 سټاف دی د شیخ فاطمه اسپتال. او د غریبونو مجبورانه احتجاج ریکارډ کړی دی چې د دې 8 مهینې تنخواه نشته. په دا کې داسې خلک ته څوک ته دیر نرغلی، څوک یې پېښور نرغلی دی، څوک یې کیمز نرغلی دی. مو د سټاف یې ولنه پوښتنه کړه غونډ قرضدوري دي، غونډې قرضې واخیستې دي، دې سره هېڅ شی نشته. او د دغه ادارې چې کوم ان جی او واخیستی دی ډاکټر عصمت چې واخیستی دی، اته د جون پر حکومت فنډ ریلیز کړی دی. او دا خوش قسمتی دا د ټي سی پي هیډ یو دا شیخ فاطمه اسپتال نه دی، دغه وطن نور اسپتالونه هم واخیستي دي، خو ده ته خوند ورکړی دی د پوښتنې څوک نشته. او هلته یو غریب یو کس یوه کیسه وکړو، حکومت چک لګیا وي چې دغه د ملک او د ریاست سره باد کړي دي، قانون یې پولیس کې واخیستی دی. یو داسې غټ ډاکو چې دی د میږ د بچیو نه دلته 66 د ډایلاسس پیشنټ دي په وزیرستان کې. هغې شینډې وچوي، شینډې پترې نیولې وي، د مو هېڅوک د دغه پوښتنه نه کوو. خو میږ نن په دا ورسېدلي په دا چې دغه ان جی او ته چې کوم میږ سیول انتظامیه دو، که مو ډي سي صاحب دی، که مو ای سي صاحب دی، حتی کې کمیشنر دی، هیلث سیکرټري دی، ډي ایچ او صاحب دی. دغسې میږ بختور چې نن سبا دی په پاکستان کې چرچا دو پاک پوځ چې ډېر د غرور تکبر نه ډک دي، چې دلته شیخ زاید رته دغه اسپتال ویزټ وکړه، یو دی ته یور بیمارونه نه وي، کسونه یې په ګراټینه څملاول، ډرپینه یې ورته لګولي وي په ټو سیشن د پوره. نن توسې د میډیا په وساطت سره هر څه ولیدل چې اسپتال پسې تالې لګېدلې دي. نن د میږ ټول سیاسي کسونه دا فیصله کړې وه چې هفتې پر ورځ یوه ګرنډ جرګه کېږي، په ګرنډ جرګه چې څه فیصله وکړو مخکې ولایي امل وي. نن ګرنډ جرګه بهر ته وشوه، په دا کې مولانا صابرالله حاجي بزګل غونډې د فیصله وکړه چې د برمل تحصیل څلور کومه متفقه فیصلو کې پر اغزیو ثبوت رانه مرکه وي. په دغه غونډ سیاسي خلک وي. میږو د حکومت نه پوښتنه کړو چې آیا کومه بېوسي دي ده تو چې د غریبونو اسپتال دې بند کړی دی، پیسې دې په شنه کې خوړلې دي، د په ابوظبي کې اسپتالونه پرې جوړ دي، د په چرساده کې اسپتالونه پرې جوړ دي. انشاءالله زه په غونډ کوم غږ کړ چې سبا راغزي تر رسئ یو دا اسپتال چلیږي، یو د هغې ان جی او هیډ ډاکټر عصمت نه احتساب کېږي. وما علینا الا البلاغ.